یو بل حدیث کې دا راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د روزي او د قران په مابین کې تلازم ذکر کړی دی چې قران چې روزه په ورځ قیامت رب العالمین وړاندې به سفارش کوي. قران الله عز وجل دا خبره کوي چې ایس مارا دې سړي ما د وجه نه خوب پرې خو درو مال وخت را کړو زما اهتمام کړی تلاوتن زما اهتمام کړی تفسیر د وجه نه زما اهتمام کړی د حفظ د وجه نه زما اهتمام کړی د تدبر د وجه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قران د سفارش به ګور الله قبلې یعنی پیغمبر فرمایي چې په دې روزه کې تاسو ګور د قران سره ډېر انتیجه تعلق جوړ کړئ. ورسره راشي چې د قران ابتدا هغه تر مصابه د میاشتې شوی ده. ان انزلناه في ليله القدر ابتدا شوی ده کله ټول قران تقریبا په 3 کال 2 میاشتې 2 ورځې کې نازل دی. ابتداء په دې روزه کې د قدر په دشمه باندې وشو او نور د ضرورت مطابق وحی راتلا د ضرورت مطابق وحی راتلا تر دې پورې چې 3 کال ور باندې ولګیدل. کوم انسانان چې د شي وي چې د لوح محفوظ لاندې بیت المعمور پر یو دم راغی اعلان دی په دمه دمه باندې راغلی دی. قرطبی رحمه الله فرمایي چې په دې کې وراوی دی د عمرو بن عبد الغفار پر باندې هغه ضعیف دی. او دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روزه سفارش کوي. رب اسمانه پر فراق پر خودلې دي رب اسمانه پر اسحاق پر خودلې دي رب اسمانه پر نور پایشات پر خودلې دي. نن د دې سړي په باره کې موږ سفارش کوو د جنت داخله دو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل د روزي سفارش به قبلې نیرت کوي. حاصل دا یو د روزي بدله کې تاسو رب العالمین وګټو او بل دا روزه چې نن مونږ ولا د دې نتیجه به دی چې په ورځ قیامت باندې الله وړاندې دا به بحث کوي زمونږ لپاره به سفارش کوي او د قشن د قران په بحث کوي زمونږ لپاره به سفارش کوي او د دې دوه په نتیجه کې به راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته وسره داخلي د جنت د دخول اساسي بنیادی سبب د عبادت د چنې مو تاسو شروع وکړه.